ګران کتونکو دا مهال پېښور کې ما او زما سره پسند کې تاسو وینئ د پښتو ډرامو فلمونو سټیج نوموړی آرټسټ جمال افریدي ټانګې والا. په دې ډرامه باندې شکر الحمدلله موږ له ډېره مینه میلاوه شوې، ډېر عزت میلاو شوی ده. پاکستان صرف نه، پاکستان نه بار بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نوید بهزاد تاسو سره مخاطب یم د مردانی نیوز پی کې نه. ګران کتونکو دا مهال پېښور کې ما او زما سره پسند کې تاسو وینئ د پښتو ډرامو فلمونو سټیج نوموړی آرټسټ مزاحیه فنکار چې ستاسو په مخونو باندې خنداګانې خورئ جمال افریدي ټانګې والا زما سره ولاړ دی او دی سره به خبرې اترې کوو. نو چېرته به نه ځې، زموږ سره اوسېږئ. دا راته ووایه د ټول نه لومبې چې دا ټانګې والا چې ورسره مونږ وي دا څه کیسه ده؟ دا کیسه داسې ده چې موږ یو ډرامه جوړوله، نو هغلته یو همدغه شانتې صحفي راغو، څه انټرویو یې اخیسته. نو ما ته وایي ستا څه نوم دی؟ نو ما ویل یار زما نوم خو ماشومانو لم پته چې څه نوم دی. وایي نه چې تاسو وایئ. ما زما نوم دی جمال افریدي ټانګې والا. وایي دا ټانګې والا همدغه سوال وشو چې دا ټانګې والا ولې وایي؟ نو موږ یو ډرامه کړې وه، په هغه کې هغه ټانګې والا یم زه، ما سره دا خلک راځي او نوکري کې یو پکې کلینډر شي او یو پکې راسه داسې کامیډي وه. نو هغې نه بیا ماشومانو ټانګې والا کول، نو بس پکې دغه م راغله. ګنې نوم مې جمال افریدی دی. نو کور والا خو ته ټانګې والا نه وایي؟ نه کور والا به راته څنګه وایي، هغوی له خو پته ده که نه. ښه، دا راته ووایه چې شروعات مو د کوم ځای نه وکړو؟ فلم نه، ډرامې نه، سټیج نه، چېرته نه مو شروعات وکړو؟ شروعات ما کړی دی تقریبا 1972 نه. هغه وخت کې بلیک اینډ وایټ دور او ټي وي دا نه خاص نو، نو د فلم نه ما شروعات کړی دی. نو یاد دی راته چې دغه کوم فلم و؟
فلمونه خو خیر یادم دي راته ډېر هغه وخت کې زیات تر دوران چې کوم اردو پنجابي فلمونو بیا هغې نه پس پښتو شروع شوه چې پښتو شروع شوه نو یو فلم جوړ شو یوسف خان شیربانو نو هغې نه پس بیا ما پښتو ته م راټرن کړ نو په بلیک اینډ وایټ کې تقریبا ما چې نه نو دا 15-16 فلمونه خو ما بدر صاحب سره هم کړي جمال افریدي صاحب دا خو لکه داسې لګي چې تاسو ډېرې زمانې هلک هلک ما ته ښکارې نو ولې زه تا ته بوډا ښکارم نه ما خو ښکارې هلک هلک تا څه وې او که نه نه او نه غیر ورا نه زه دا تاسو د بلیک اینډ وایټ د زمانې خبره وکړله که نه نو ما خو که تاسو به زمانه بس دغه 2-3 کاله مشر یې نو ما خو هلک هلک دا کچل دی لا کشر به یم مشر نه یم ګرانو کتونکو تاسو به د دې د فزیک نه چې کوم د دې فیس کټ دی بالکل داسې ښکاري لکه چې زما مشر وري زما نه مطلب یو 2-3 کاله مشر یي که نه خو دوی وایي چې نه داسې هم ده ستاسو نه هم یو 2-3 کاله کشر یم او دغه بلیک اینډ وایټ زمانه کې مې چې دغه کړی دی نو دغه حاجي بالکل اصل کې خبره دا نه ده نو دا څه خورئ تاسو زه خوراک نه ما سره د مینوالو مینه ډېره ده ښه دا دغه وجه ده بالکل یعنې د مینوالو ستاسو د کتونکو ستاسو چې کوم د دې پرفارمنس ګورئ او ستاسو کوم دې سره مینه ده په هغې دې هلک هلک دی ځوان دی بالکل دې کې شک نشته او بله دا خبره دا ده چې د انسان چې کومه ځواني ده دا تل چې تر کومه پورې ژوندی ځواني ده خو چې دا زړه دی که نه چې دا دی ځواني اخر زړه دی که نه اخر زړه نه دی کارخانه ده او که نه لږ شانتې د خپل چې ستاسو کوم ډرامې دي د هغې حوالې سره لږ ووایئ یاره جي ډرامې زما تقریبا چې ډېرې م لږې واچو نو دا 2-2.5 زره ډرامه ده زما ماشاءالله 2.5 زره او جی بالکل نو دا کتلې شوې هم ده او که نه بالکل جي دا کتلې شوې ده او زما چې کومه پیله ډرامه وه سوپر هیټ به ورته وي بلکې دوپر نو هغه وه ډولۍ د ګلجانې په هغه کې ما سره نور هم ډېر ښه فنکاران خو زه به د لاهور نه راتلمه شو دپاره په نشترحال شی وه هغه وخت کې وي سی آر دور نو بیا په وي سی آر ما شروعات وکړه نو په هغه کې ما تقریبا بیا کامیډي شروع کا خو چې ډېره مینه او ډېر عزت او ډېر چې کوم زما عزت افزایي شوه هغه په ډرامو کې وشوه ښه لږ شانتې زموږ کتونکو ته دا ووایه چې تاسو چې کوم دور و هغه د وي سی آر دور و بیا د سی ډي دور و اوس چونکې هغه څیزونه نشته نو یوټیوب باندې ستاسو چې کومې ډرامې دې ټایم کې شته یا کتونکي هغه کتل غواړي نو هغې لږ شانتې نومونه ورته واخلئ وګورئ څه وګورئ که نه چې په یوټیوب باندې زمونږ خپل هم 2 چینلې دي یو پښتو پریم دی یو ایجې پروډکشن دی نو په هغه باندې تقریبا زما 5 ډرامې دي په پښتو پریم باندې چې کم دی نو غم د هجران ما اوس ورکو ډرامه دا اوس نوې جوړه شوې او جی نوې ډرامه ده او بله ډرامه دا ده چې خپله وینه خپل دردونه دا هم ورکه دا خو ما کتلې د جهانګیر شاه والا چې کومه ده او جی بالکل خپله وینه خپل دردونه او جی بالکل دغه ده نو دغه شانتې نور ډېر فلمونه او ډرامې دي چې زه خبر هم نه یم په الله یقین وکړه چې په چینل ځمه چې کوم اړخ ته ځم پلان کې ډرامه دې کړې ځم وایم او جي ټیک ده نو لکه مطلب ستا ډرامې لکه خلکو په خپلو چینلو باندې ورکړي دي بالکل جی بالکل په چینلو چلی زما ډرامې او شاید پروډکشن باندې زما تقریبا دا د سیریل چلی لګې دي شاید فلم پروډکشن او جی هغه فلم نه شاید پروډکشن دی دا اسماعیل شاهد صاحب اسماعیل شاهد صاحب ښه جي هغې سره تقریبا زما ډېرې ډرامې جوړې شوې ولې چې هغه زما روحاني استاد هم دی زه د هغوی ډېر احترام کوم او د هغوی د خاطره تقریبا زما ډېر ملګري ما ته دا هم وایي چې هلکه وایي ګلباري مړ کو ستا نمبر دی اوس ورپسې وي ستا نمبر یې تا به هم وجني خامخا مرګ خو شته که نه خلاصېت نه نو زه ورته یم چې نه اوس خو ایله زما ځواني ده ښه ډېر کتونکو ته به دا پته وي یا به نه وي ستاسو تعلق د کومې سیمې سره یې کومې علاقې سره یې زما تعلق پېښور سره دی او گنج زما جای پیدایش دی او گنج سکول نه والې تر میشن سکول پورې ما تعلیم هم کړی دلته پېښور کې الحمدلله
زمونږ رونه دي درې څلور ټول دلته اوسېږو پېښور کې. ښه دا هم راته ووایې چې پخوا کومه ډرامه وه نن سبا چې کومه ډرامه ده معیار کې څه فرق راغلی دی د هغې ویورشپ کې څه فرق راغلی؟ یاره جي ویورشپ کې فرق نه دی راغلی چې کومه ښه ډرامه ده هغه خلک ګوري خامخا ګوري. زمونږ یو ډرامه ده تقریبا هغه په الله یقین وکړه چې زمونږ توقع نه هم بار لاړه ډرامه هله چې په هغې کې دغه کومه ډرامه وه؟ دا زمونږ ډرامه وه د دې د غم د هجران. غم د هجران. غم د هجران کتونکو تاسو یې هم وګورئ غم د هجران. جی هغه کې زما زوی هیرو دی علي جمال هغه پکې هیرو دی او خدای شته چې زه په خپله ورله کېناستم نو سوچ واغېستم چې واقعي ټیلنټ شته. دغه سنجیده ډرامه ده؟ سنجیده ډرامه سنجیده ده بالکل سنجیده ده. او په دې ډرامه باندې شکر الحمدلله موږ له ډېره مینه میلاوه شوې ډېر عزت میلاو شوی دی. پاکستان صرف نه پاکستان نه بار تقریبا کم سے کم نه نو دا 60-70 ملکونو نه موږ له د دوی خلکو ریسپانس راغی. بالکل ښه ریسپانس راغی ډېر ښه ریسپانس راغی. ډېره مننه جمال خان افریدي صاحب. اخره کې بس پیغام ورکې د ډرامې کتونکو ته یا کم خلک چې ډرامو د فیلډ ته راځي؟ زه به هغوی ته اول دغه وایم چې ټولو نه مخکې تاسو خپل تعلیم پوره کړئ خپل روزګار ته توجه ورکړئ. هغه خوند په اوس ډرامو کې نشته چې کومه مزدوري یا پیسې به راتلي اوس پکې نشته. که څوک انویسټمنټ هم کوي زمونږ ملګري نه مونږ هغه منې کوو ولې چې فایده یې نشته تاوان دی. مونږ په ډرامه 2-3 लाख روپۍ ولګو او د هغه ریسپانس پکې ټوټل مطلب لکه مخکې به چې کوم یو پلیټ فارم د لاندې به یو ډرامه ریلیز شوه د هغې کاپۍ به ووتلې دکان په دکان به هغه تقسیم شوې یو څه نه څه به د عین ارننګ راغې څه به بیا هغه کاپۍ به خرڅېدې نه به نورې کاپۍ کېدلې که نه نو هغه سلسله هم بنده شوله. بس خبر راغله یوټیوب له چې په یوټیوب باندې نو که د یو چینل لاندې هغه ډرامه ریلیز شي نو څه نه څه ارننګ وکړي که نه بس الله بسم الله. ډیره زیاته مننه او ګران کتونکو د جمال خان افریدي صاحب ټانګې والا د هغې خبرې اترې تاسو واورېدلې هیله ساتو امید ساتو چې دا خبرې اترې دغه انټرویو چې کومه وه دا به ستاسو خوښه شوې وي. انشاءالله د نوې خپرونې سره به بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. تر هغې دمه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان.